بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. دا زمونږ دویم سبق دی د نورانی قاعدې. اول سبق کې مونږه حروف مفردات پیژندل، هغه حروف چې هغه یوازې ټوله عربي ژبه د هغې نه جوړه شوې وه، ټول قرآن کریم، ټول احادیث، هغه شان ټول عربي ژبه د هغې نه جوړه وه، هغه مونږه وپیژندو. دا دویم سبق دی حروف مرکبات. حروف مرکبات مطلب دا دی چې دغه یو حرف دا به اوس څنګه رایوځای کېږي، د دې د رایوځای کېدو طریقه کار به څه وي، د دې د رایوځای کېدو شکل و صورت به څنګه وي، د یو بل سره کم حروف به رایوځای کېږي او کم به یوازې راځي. نن سبق کې به انشاءالله مونږ دا پیژنو. بیا دا د دې تختې موافق هدایات دي. نو د هدایت دا دي چې مرکب حروف په دې کې مونږه هر یو حرف بیل وپیژنو، د هغې شکل وپیژنو. دغه شانته کې دا خبره وپیژنو چې د دې حرف نه ښی سیټ ته حروف راتلی شي که نه، ګس سیټ ته دې راتلی شي که نه، دا خبره به وپیژنو. د نقطو هغه پریکټس به وکړو چې مثلا دا په با باندې یو ټکی دی، یوه نقطه ده د با د لاندې، چې دا د پاسه شي نو د دې نه په مرکب کې څه جوړیږي. نو دغه متعلق به خبره وکړو. د دې مرکباتو د پوهې دپاره ما ستاسو دپاره یو نقشه جوړه کړې ده، په هغې کې به انتهایي په اسانه باندې پوه شئ. په هغه نقشې کې 3 خبرې کوو او بیا راځو دا تختې به وایو، ټوله تختې به بیا وایو. دا نقشه ده، په دې کې به 3 خبرې مونږ کوو. اول نمبر کې هغه حروف دي، اول نمبر کې مونږ هغه حروف راوړلي دي چې د دې نه ښی سیټ ته او ګس سیټ ته دواړو سیډونو ته د دې نه حروفو دې سره یوځای کېدی شي. لکه مثال وګورئ تاسو، دې کې لومبي با ده، نو د با نه ښی سیټ ته دې سره تا رایوځای شوې ده او ګس سیټ ته ورسره هم تا یوځای شوې ده. دا ټول هغه حروف دي، تاسو ټولو باندې پریکټس بیا وکړئ. دا ټول هغه حروف دي چې د دې نه ښی او ګس سیټ دواړو سیډونو ته د دې سره نور الفاظ رایو کېدی شي، یوځای ورسره لیکلی شي. بیا د دې متعلق دا خبره ده چې دا که چېرې په شروع کې راځي یا د لفظ په منځ کې راځي، نو دا به داسې نیم لیکلی کېږي، لکه دا نشان ما کړی دی، دا به نیم لیکلی کېږي. او دغه شان دا به هم نیم لیکلی کېږي، سا به هم نیم لیکلی کېږي، جیم هم، ها هم نیمه به لیکلی کېږي. لکه دې کې وګورئ، دا په سر کې راغلې ده نو نیمه لیکلی شوې ده، دلته کې با په سر کې راغلې ده نو نیمه لیکلی شوې ده، دې ځای کې هم با په سر کې راغلې ده نو نیمه لیکلی شوې ده. نو دا ګولایي چې ترې راتاو ده د دې الفاظو د دې حروفو نه علاوه چې نور کم حروف دي، نو دا چې که د لفظ په شروع کې راتله یا د لفظ په منځ کې راتله، د حرف په منځ کې راتله، نو دا به نیم لیکلی کېږي. دا او کله چې دا حروفو په اخره کې راځي نو دا به بیا پوره لیکلی کېږي. که دې ځای کې با ته وګورئ، نو دا با اخر کې راغلې ده، پوره لیکلی شوې ده. دې کې ورپسې تا ته وګورئ، دا هم په اخره کې راغلي نو پوره لیکلی شوې ده.
بیا که په منځ کې راشي نو د هغې مثال لیکو لکه با سین تا. ما سره دا موبایل دی، موبایل کې دا لیکل داسې سمه طریقه نه کېږي، خو زه بیا هم کوشش کوم لکه با سین او تا، با سین تا. دا وګورئ سین منځ کې رالی نو دا نیم ولیکلی شو. نو چې کله دا په سر کې راشي یا په منځ کې نو دا به نیم لیکلی کېږي. با په سر کې رالی خو اخره کې چې دا حروف راشي دا پوره لیکلی کېږي. لکه تا ته وګورئ. دغه شانته بیا په دې کې دا چې کومو حروفو نه ما کرښه راتاو کړې ده دا حروف په هر حالت کې پوره لیکلی کېږي، که په سر کې راشي، که په منځ کې راشي او که په اخر کې راشي، خو دا پوره لیکو. لکه دې کې وګورئ طا، دې ښی سیټ ته تې با راغلې ده او اخره کې ده خو بیا هم پوره لیکلی شوې ده. دغه شانته کې دې ته وګورئ دا طا ده نو دا هم سر کې راغلې ده، ګ سیټ ته تې با راغلې ده خو بیا هم پوره لیکلی شوې ده. نو دا ګولۍ چې تې تاو د هغه حروف دي چې دا په هر حالت کې دا به پوره لیکلی کېږي، که ښی سیټ ته تې راشي که ګ سیټ ته خو دا پوره لیکلی کېږي. بیا دې کې مونږ سره دا دوه حروف دي عین او غین. د یو عین ته پکې غټ غین ته پکې ټکی نشته دی. دا تصویر ما په AI جوړ کړی دی، هغې له چې صحیح پرومپټ ورنه کړي نو غلطیانې پکې کېږي. دا یو عین دی او بل غین دی. نو کله چې دا د لفظ په آخر کې راځي یا د لفظ په منځ کې راځي، د لفظ په منځ کې راځي یا په آخره کې راځي نو د دې شکل به بدلیږي. شکل به بدلیږي لکه مثال کې وګورئ دې ځای کې د با د عین دا شکل بدل شوی دی. دا وګورئ د عین شکل په دې حرف کې بدل شوی دی. نو کله چې دا په منځ کې راځي یا په آخر کې د لیکلی کېږي د بل حرف سره نو د دې شکل به دقه شان بدلیږي. لکه با وګورئ مثلا لیکو با عین دال، با عین دال. نو وګورئ عین شکل بدل شو منځ کې رالی. دغه شانتې خو په شروع کې که چېرته دا راځي نو بیا به دا په خپل صورت لیکلی کېږي. لکه دې کې وګورئ عین دا په خپل شکل کې لیکلی شوی دی او نیم لیکلی شوی دی. دا مختصر دغه چې دا هغه حروف دي چې د دې نه ښی او ګ سیټ دواړو سیډونو ته نور الفاظ د دې سره رایوځای کېدلی شي. دویم نمبر کې مونږ سره هغه حروف دي چې هغې نه صرف ښی سیټ ته نور حروف راتلی شي، نور ورسره یوځای کېدلی شي، خو ګ سیټ ته د هغې نه نور حروف نشي راتللی. نو هغې کې مونږ سره دی الف، دال، ذال، را، زا، واو. دا هغه حروف دي چې د دې نه صرف ښی سیټ ته دې سره نور الفاظ رایوځای کېدی شي خو ګ سیټ ته دې نشي رایوځای کېدی. لکه مثال با الف، وګورئ د الف نه ښی سیټ ته خو با رایوځای شوله خو ګ سیټ ته د دې سره نور الفاظ نشي رایوځای کېدی. دغه شانته کې بادال، بادال. نو دا هم ښی سیټ ته د دې سره نور الفاظ رایوځای کېدی شي خو ګ سیټ ته ورسره نشي رایوځای کېدی او دا به همیشه دپاره په خپل شکل او صورت کې لیکلی کېږي. دا نشانات ما ورکړي دي. ښی سیټ ته ورسره بل حرف یوځای کېدی شي او ګ سیټ ته ورسره نور حروف نشي یوځای کېدی. دریم نمبر کې مونږ سره هغه حرف دی چې هغه نه ګ سیټ ته او نه ښی سیټ ته د نورو حروفو سره دا نه ګ سیټ ته او نه ښی سیټ ته رایوځای کېدی شي. دا یوازې خوشحالۍ بس تاسو هم یوازې پرېږدئ. نو هغه حرف مونږ سره دی همزه، همزه. دا نه ګ سیټ ته
د نورو حروفو سره یو ځای راتلی شي او نه ښی سیټ ته. دا همیشه دپاره یوازې، خو دا کله ناکله په دې صورت کې لیکلی کېږي. دې ته ویلی کېږي همزه به شکل الف او دغه شان همزه به شکل یا، همزه به شکل واو. نو دا مختصر دغه درې خبرې وې. لومبي موږ سره هغه حروفو چې هغې نه ښی او ګس دواړه سیټ ته نور حروف هغې سره یو ځای کېدلی شو او هغه دا او دویم موږ سره هغه حروف و چې هغه صرف د هغې نه ښی سیټ ته نور حروف د هغې سره یو ځای کېدلی شو خو ګس سیټ ته ورسره نه شو یو ځای کېدلی. دریم موږ سره هغه حرف دی چې هغه بس یوازې راځي او بیا په دې لومبي نمبر کې چې ښی او ګس سیټ دواړو ته د هغې نه حروف د هغې سره یو ځای کېدی شي، نو د دې متعلق به لنډې دغه درې خبرې پیژنو چې دا په شروع کې راځي یا په منځ کې راځي نو دا به نیم لیکلی کېږي، که په اخر کې راځي نو دا به پوره لیکلی کېږي. او د عین او د غین شکل او صورت به بدلیږي که چیرې دا په اخیره کې یا په منځ کې، او که په سر کې نو په خپل صورت به په خپل شکل و صورت به راځي. دغې شانتې کې دا درې چې کومونه ګولایانې تاو دي نو دا به همیشه دپاره په خپل صورت کې. قاعده کوله وهو. اول د نقطو مشق کوو او د دې خبرو مشق به سبق سره سره کوو. نقطو مشق داسې کوو، دې ځای کې وګورئ با الف شکل او صورت همدغه دی خو دلته کې نقطه لاندې لګېدلې ده او دلته کې نون الف شکل و صورت همدغه دی خو دلته نقطه د پاسه شوې ده نو نون ته جوړه شوې. لکه وګورئ نون ته د پاسه نقطه وه او با ته د لاندې وه. دغه شانته کې وګورئ تا الف شکل و صورت هم دا دی او بیا دې کې یا الف خو چې ټکي د پاسه دي نو تا ده او چې لاندې دي نو یا ده. دلته کې وګورئ تاسو تا ته د پاسه ټکي دي او یا ته د لاندې دې ځای کې نه دي لیکل، لومبۍ تختې کې لیکلي دي ټکي دا وګورئ یا، نو چې لاندې دوه ټکي هغه به یای. دغه شان دا وګورئ نون سین، نو دا نقطه د پاسه ده نون دی، که چیرې دا نقطه لاندې شي دې د لاندې شي بیا به با سین شي. دغه شان چې د نقطو مشق مونږه ماشومانو ته وکړو یا چې په خپله نوي زده کوونکي یو نو چې په ټوله تختې کې د دې نقطو مشق وکړو. اوس ټول سبق وایو او د هغه خبرو مشق ورسره کوو چې د کم حرف سره ګس طرف ته او ښی طرف ته نور حروف یو ځای کېدی شي یا کومو سره صرف ګس طرف ته یو ځای کېدی شي یا کم حرف یوازې راځي. الف لام الف لام الف. بیا موږ ویلي چې لفظ لام په هغه حروفو کې و چې ښی او ګس یې دواړو ته راتلی شو او بیا موږ ویلي چې لفظ به نیم لیکلی کېږي چې کله بل سره یو ځای کېږي. دا وګورئ لام نیم ولیکلی شو چې کله سر کې یا منځ کې، دا هم وګورئ دا هم نیم لیکلی شو. با الف با الف. بیا وګورئ دا خبره مونږ هلته کې هم کړې وه چې الف نه ښی سیټ ته خو دا یو کېدی شي د نورو حروفو سره خو ګس سیټ ته د دې نه نور حروف نه راځي، نور حروف سره نشي یو ځای کېدلی.
با ألف لام ألف لام لام ألف لام حا. وګورئ دې کې هم د لام نیمه حصه بره راغلی ده او دا ح پوره. چې کله دغه حروف ما ویلي چې اخیره کې راځي نو بیا پوره لیکلی کېږي. لام الف با لام با. دې کې هم وګورئ با نیمه راغلی ده، لام هم نیم دی او با بله با اخیره کې ده نو هغه پوره لیکلی شوې ده. با لام با. او دا په هغه حروفو کې و چې ګسه او خیسه دواړو سره ته د دې نه نور حروف دې سره یو ځای کېدی شو. کاف 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 با کاف با. دا دواړه کاف کاف دي خو دا د کاف شکل بدل دی، دې شکل کې هم کاف لیکلی کېږي. کاف الف کاف الف کاف الف. اوس کاف الف په دوو شکلو کې لیکلی شي. په دې کې هم کاف الف په دې کې هم لیکلی شي. با کاف تا تا کاف ثا. ګورئ کاف نیم تر دې ځای پورې با نیمه ولیکلی شوه، کاف نیمه ولیکلی شو او تا چونکې اخیره کې ده نو دا پوره ولیکلی شوه. تا کاف ثا با با تا ثا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف با سین یا سین نون سین تا سین ثا سین ثا جیم تا حا. نون خا یا حا با جیم یا میم با میم نون میم تا میم ثا میم با یا یا نون یا تا یا ثا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام ثا لام. هغه خبرې کوم چې د کلاس نه مخکې ما وکړې نو بیا بعینه وګورئ دا هم په هغه ترتیب او په هغه قاعدې باندې لیکلی شوی دی. لکه وګورئ ثا نیمه لیکلی شوې ده، دلته کې ثا نیمه لیکلی شوې ده او لام اخیره کې دی نو پوره لیکلی شوی دی. او مونږ ویلو چې ثا نه ښی سیډ او ګس سیډ دواړو ته الفاظ راتلی شي نو دلته کې وګورئ دا راغلی دی. ثا لام نون با نون نون تا یا نون
يا تا نون ثا نون جيم حا خا حاثا خابا جيم تا حاتا يا جيم با خاتا تا ها باتا يا ها تاها نون تا ها يا هابا با ها ألف با ها ميم دال ذال جيم دال خا ذال را زا جيم را خا زا را زا یا را تا زا. دا وګورئ موږ هلته کې ویلي را دا زا او واو او الف چې د دې نه ښی سیډ ته خو لفظ راتلی شي خو ګس سیډ ته نشي راتلی. نو دا وګورئ ښی سیډ ته ورسره لیکلی شوی دی دا یا او تا، خو د ګس سیډ نه د دې سیډ نه دې سره نور حروف نه رایوځای کېږي. نو هغه خبرې هغه به یاد ساتو. تا زا سین شین سین لام شین لام صاد ضاد طا ظا صاد با طا با. بیا موږ ویلو چې طا په هر حالت کې به دا پوره لیکلی کېږي. نو طا ته وګورئ دې ځای کې هم پوره لیکل شوی ده، دلته هم پوره لیکلی شوې ده. ضاد الف ضا الف ضا الف عين غين همزة عين زا. دلته کې وګورئ همزه یوازې دی. غین را غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین ذال. دلته کې وګورئ موږ ویلي وو چې کله غین په سر کې راځي نو په خپل شکل کې به راځي، چې په منځ کې راځي نو په دې شکل کې به لیکلی کېږي او په اخره کې به دغه شانته کې پوره لیکلی کېږي. دې ځای کې وګورئ په منځ کې په دې شکل کې لیکلی شوی دی. همزه به شکل الف همزه به شکل واو همزه به شکل یا. دا همزه یو حرف سره یو ځای نشي راتلی، بس په دغه شکلونو کې راتلی شي. فا قاف واو قاف واو فا واو. موږ ویلي چې دا واو نه هم ښی سیډ ته خو لفظ ورسره یو ځای کېدی شي خو ګس سیډ ته ورسره نشي یو ځای کېدی. دا وګورئ فا قاف لام قاف فا لام یا فا میم میم حامیم لامیم تامیم تامیم تا. دا میم په دې شکل کې هم لیکلی کېږي، په دې شکل کې هم لیکلی کېږي. تختې دا الحمدلله ختمه شوه. چې څوک دا کورس کوي نو هم قرآن کریم به ځان ته کولاو کې په هغې کې به
داسې حرف وپېژنې چې دا کم حرف دی دا کم حرف دی دا په څه طریقه باندې یو ځای شوی دی. جزاکم الله خیره. آینده کلاس کې به انشاءالله ملاویږو. والسلام.